افغان سندرغاړې اسما وصال د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې نیول شوې ده. هغه چیرته وړل شوې؟ پاکستانی پولیسو اسما وصال سره څه کړي؟ معلومات ټول هم دغه ویډیو کې وګورئ او افغان میډیا یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې د کډوالې افغان سندرغاړې اسما وصال خور خوشي مهتاب ویلي پاکستانی پولیسو 13 ورځ په اسلام آباد کې د ویزې د اعتبار نیټې د پای ته رسېدلو له امله نیولې ده. اغلې مهتاب زیاته کړې چې خور یې د 13 ورځې راهیسې د اسلام آباد په حاجي کمپ د کډوالو لیږد مرکز کې د نظارت لاندې ده او افغانستان ته په جبري ډول د ستنولو له ګواښ سره مخ ده. اسما وصال له 13 کلونو راهیسې په تبعید کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د خپلې خور او یو ورور سره اوسېده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغان سندرغاړې په داسې حال کې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول کېږي چې د طالبانو او پاکستان پوځ ترمنځ د وروستیو نښتو د پاکستان د لومړي وزیر د فرمان له مخې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي په وروستیو 3 ورځو کې پولیسو د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړې او په ځینو مواردو کې یې د پیسو غوښتنه هم ورڅخه کېږي. په همدې حال کې ځینې پاکستاني رسنیو د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله لیکلي چې دغه وزارت امنیتي بنسټونو ته سپارښتنه کړې چې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو ډډه وکړي چې حساس وضعیت لري، یعنی هنرمندان، خبریالان، مدني فعالان او هغه کسان چې ژوند یې د افغانستان په شرایطو کې له ګواښ سره مخ دی. خو د اسما وصال خور خوشي مهتاب وایي د اسما له نیول کېدو وروسته مې د پاکستان کورنیو چارو وزارت لخوا کډوالو ته د ورکړل شوي شمېرې سره اړیکه ونیوله، خو کله چې هغه کس پوه شو چې زه افغانه کډواله یم نو اړیکه یې پرې کړه او بیا یې زموږ اړیکې ته ځواب نه وایه.